د خپل بچانو سره مینه کول، شفقت کول، په غیږ کې پورته کول، پر اوږو باندې کښېنول، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو عظیم سنت دی. دا مهرباني ده، دا شفقت دی، دا د مؤمن خاصیت دی. بعض کسان اوس هم هغه د جهالت اثرات ورسره شته که نه، د اولاد سره مینه نه کوي، وایي مې چې دا بیا بده مخته کېږي، دا بیا بدلاري کېږي. که پلار بدلاري نه و، د پلار تربیه په پسې وه، د الله څخه غوښتنې په پسې وې، هېڅکله بیا اولاد نه تباه کېږي. دغه شی اولاد نه خرابوي چې ته مینه ورسره وکړه، په غېږ کې راپورته که، په زړه باندې ونیسه، مچې که، په دې اولاد نه خرابېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو لمسانو سره ډېره ژوره مینه وه، ډېره زیاتې مینه ورسره درلوده. ان تر دې چې د الله رسول په مسجد کې پر منبر ناست دی، لمسی راځي، په دا وخت کې د الله رسول په خطبې په وخت کې، د بیان په وخت کې د بچی راپورته کوي، لمسی راپورته کوي، پر دا اوږو یې کښېنوي او دا اوږه یې داسې کوي. موږ کړی دي، موږ هغې خو چې مسجد ته راسي لکه کوپر چې اوس پړ مخې غورځي، چې په لاخ وایي پز خوله یې د وینې ورډک. موږ بیخي د شفقت څخه دا بعض کسان لري، ترحم نه لري. روایت کې راځي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره صحابه ناست دي، د ده لمسی رالی حضرت حسن رضی الله عنه، د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا غېږ ورته داسې که راواخېستې، په دا خپله غېږ کې ونیوي، مچه کوي. یو صحابي ورته ګوري، و یا رسول الله زما لس بچان دي. څو؟ لس بچان مې دي. په دا لس بچان کې د الله رسول زما نه دي په یاد چې ما دې یو مچ کړی. د الله رسول څه ورته وایي؟ من لا یرحم لا یرحم. څوک چې په دنیا کې پر چا مینه او شفقت او نرمي او زړهسوی نه لري، پر ده باندې به بیا شفقت او مهرباني والا کس نسي پیدا چې پر ده دې مهربان نسي، یا به الله تبارک وتعالی پر ده باندې بیا رحم او شفقت نه کوي. دا خو د مؤمن خاصیت دی. دا د مؤمن دپاره زړهسوان، مینهناک، التودد الى الناس، په دې بیا زه خبر ته وکړم څومره ثواب دی. د الله تبارک وتعالی د لوري یو پیرزوینه د کم کس چې په زړه کې زړهسوی او مینه او شفقت ولري. الله رسول صلی الله علیه وسلم پر سجده پروت دی، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه برالی، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پر اوږو به کښېنستې، د خدای رسول به دا سجده اوږده کړه چې دی په خپله شواسي، غزار نسي. نن یې ته وکړه. باید موږ دغه سنت ژوندي کړو، لږ خپل دین د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم سنت ژوند مطالعه کوي، بیا به موږ په هر څه باندې پوه سو. نن موږ دغه بچي ته ټلیفون ورانیسو، موږ بچي نور خواهشاتو پوره کوو، هغه شیان ورته راوړو چې د مستقبل دپاره زهر قاتل دي د ده دپاره، لیکن دغه مینه او محبت نه ورسره کوو. هغه په کور کې ښه پلار دی چې ډېر دغه لري او دبدبه لري، اولاد د وهم او د سام څخه نږدې نسي ورته راکړلی. دا د چا خاصیت دی؟ دا موږ نه ورته ویل؟ د الله رسول نه وایي الا اخبرکم باهل النار، جهنمیان څوک دي؟ یو په کې دغه کس دی چې دومرې سخت وي چې د ده د سختۍ د وجې خلک دته نږدې نسي راکړلی، ځینې بیریږي. من پلار د خپل اولاد سره داسې تونده رویه کوي چې هغه اولاد بیا هېڅکله دا پلار ته ورنږدې کېدلی نسي، یو مشوره د ژوند اړینه او مهمه مشوره نسي ورسره کولی. د پلار سره خلک نورې ګټې ډېرې اخلي، پلار یې د مشورې سړی دی، د مرکې سړی دی، نور خلکو په نفع کې دی، لیکن خپل اولاد دوامه نسي ورنږدې کېدلی. لہذا بچی یو عظیم نعمت دی، لمسی یو عظیم نعمت دی. د دې نعمت شکر هم ادا که او دغه نعمت سره مینه وکړه. دا د الله د رسول سنت دی، په دې نیت یې وکړه چې دا د الله رسول سنت دی، الله پاک به په دې مینه اجر هم درکوي، ثواب هم درکوي. بیا